انگزایټي داسې شی دی چې ته هر وخت په دې یاره کوې چې یاره اوس په څه کنډه رالوېږي اوس په څه مسله جوړېږي دا داسې د خوف یو ماحول د انگزایټي کسان اکثر په مستقبل کې اوسي اوس په داسې وشي وایي دا خو به دې نه مړه شو کرونا نه به مړه شو په خپل بدن کې لږ غوندې دلته زړه وډبېږي یا لږ درد وشي وایي دا خو ما ته لکه چې زړه ټیک کېږي بیا په منډه ځي اسپتال ته هله ایسي جانې کوه هغه کوه په نیمه شپه به هم اسپتال ته روان شي شدید د ګبرهټ دوره وي نو ګبرهټ دا دومره فضوله بیماري ده چې بالکل د کار نه دی وباسي لاس پښې به د هر وخت مړی شور به انتهایی بد در باندې لګي غصه به ډیره درځي میکسیمایزیشن لکه دوره وړوکې د وهم خبره به نه تا ته به دوره غټه شي چې به در او دې سره به څه کوو 24 غنټې به مستقبل کې اوسې وایي دا به کېږي دا به کېږي څوک په سفر وي چې څوک پرې ټلیفون نه وي کړی تا به غوږونه چک نیولي وي نو دغه د دې علامات دي دې سره بیا خوراک هم خراب شي خوب هم بار بار ډسټرب شي لږ ټک وشي بس بیا به سترګې کولاوي نو حقیقت ته دا هم ډېر مسلې ولا بیماري ده او د بهر راوتو دا کار ده چې دا هغه ده چې مونږ لکه په دماغو کې لکه لس قسمه زما بچی د سکول نه فرض که ناوخته شو د دې یو څو وجوهات کیدای شي دا هم کیدای شي دا ماشوم ترور کور ته تللی وي یا ملګري کور ته تللی وي یا خپلو ملګرو سره دوی هغه کوي لوبې کوي بهر چېرته کرکټ مرکټ کوي او ټولو نه خطرناک د انګزایټي ریسپانس دا ده چې ډېره غټه مسله جوړه شوې ده نو په کار دی چې موږ هغې سره دې ته تاټ بلاکینګ وایي مقابله وکړو چې الله د خیر وکړي ماشومان دې لیټ کېږي کیدای شي ترور کره لاړ وي نو هغې منفي چې کوم سوچ دی هغې سره لږ جنګ هم انسان له پکار دی دغه ډایرکټ براه راست په خپل بدن باندې حاوي کول نه یې پکار زه دلته ناست یم زه وایم چې په ما د پنکه راونه لویږي نو یو خو دا ریسپانس ته چې زه وډرېږم منډه که چېرې دا ما باندې پنکار بل دغه ده چې همدې سوچ سره زه لږ انټرپریټیشن وکړه بحث وکړم چېرې دغه پنکې خو ټول عمر موږ لاندې تېر کړي دي چې قسمت دې وي بل څه به هم په سر راولویږي نو بیا ما ته تسلي وشي چې دغه سوچ زما غلط و هغې سوچ ته زه یو قسم شکست ورکړم دا چې څو پورې کرونا یې دومره پورې خو به یي په دې کې خاص کر هغه خلک ډېر زیات مسلو ته ګیر وي چې هغې کې مخکې نه انګزایټي وي چې چا کې انګزایټي نه وه لکه ډېر داسې خلک دي چې هغوی پروا هم نه ساتي هم په دې معاشره کې ته ګوره احتیاط هم نه کوي احتیاط خو خیر بده خبره ده دا د جهالت د وجې نه کوي احتیاط پکار دی خو پروا هم نه کوي وایي چې ماړه پرېږده کرونا څه شوي او ډېر چې کم آلریډي د انګزایټي یا د ګبرهټ مرض لرلو هغه یې بیا ډېر زیات خراب کړي دي نو ما خیال دی چې هغوی ته همدغه هدایات دي چې که دوی مخکې نه د انګزایټي لرله خو بیا خو د انګزایټي علاج وکړي خامخا ډاکټر ته دې کې تلل غواړي چې صحیح د ذهني مرضونو ډاکټر نه علاج وکړي د انګزایټي نو هر څه چې دي د دومره مرضونو سره موږ کینسر سره لګیا یو ټي بي سره لګیا یو ایډ سره لګیا یو دا هم یو پکې راغلو انشاءالله ساینس دی اوس لګیا دي ریسرچ شروع دي او ویکسینز به راشي نور علاجونه به هم راشي ډېر حده پورې څه کامیابیانې دوی کړي هم دي او دومره زیات مرګونه هم نه کوي لکه په سلو کې خو د دستونو د وبا نه هم خلک 2-3 کسان مړه کېږي ډېر کاس څومره زیات یریږي هغې سره دومره په کرونا باندې بحث پکار دی هغې ته د کرونا علم ورکول دي چې دې څه شی دا علم دا جراثیم دی دا څرنګه جراثیم ده دا په کوم کوم ځایونو کې وي کم کم ځای نه تا ته لګېدی شي او د دې احتیاطي تدابیر څه دي چې ته دې معلوماتو نه دی لرې وساتې دا د دې انګزایټي نوره هم زیاتوي ښه صحتمند دوستي لرل او روزانه بیس باندې یو داسې اکټیویټي چې هغه صرف د تا د ذهن لپاره په هغې کې واک هم راځي ګیم هم راځي او موسیقي هم راځي دا هم د ژوند یو ضروري شی ده په هفته کې چې 2 ورځې چټي نه یوه ورځې چټي خامخا که دوکاندار دی که هر څوک دی ایون زه وایم چې که مولانا صاحب هم وي زه به دا ووایم چې د یوه ورځ د خپل نایب ته یا بل چا ته ووایي چې دا نن ورځې منځونه ته ورکړه یوه ورځ د ځان ته چټي دی هم چې دي خپلو بچو سره د هغه سره ښه باد وي